څوک نشته چې په دې وراني کې لاس ولري، داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي. سلامونه او درناوی د قدرمن لیوال صاحب یو شعر دی چې کابل پرې لیکلی دی. هغه وخت کې چې لیوال صاحب په تهران کې و، دا شعر ترې راوښتی او راته یې ایمیل کړی و. هلته هم یو ځل ویلی نو ستاسو ته هم دلته وړاندې کوو. کابل یو ښار دی، کابل یو ښار دی، یو عجیبه ښار دی، داسې یو ښار چې پکې سیند شته خو اوبه نه لري. په دغه سیند کې له اوبو نه زیاتې وینې راځي. اسمایي د کابل غر دی چې زاړه زاړه کورونه یې پر ډډه بار دي. دې ته حیران یم چې کرشنا غریب د دغه غره په څه میین دی. د پانډو وروڼه هغه ګرده تیږه چې هره ورځ به په جمشید کې کابلیانو په شیدو مینځل. له هغې ورځې بیا تر ننه د کابلي افغان په توګه پر خپل سر ګرځوي او رنګ شیر دروازه کې د متروکې په زور له خپل زاړه دیوال نه خښته خښته بېرته باسي. ډېر غریب دی، خپلې کښتې په پردیو